السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، ډېر مبارک ورځ یو شپې پر موږ تاسو باندې را روانې دي او باید طاعت و عبادت الله جل جلاله ورپکښې وکړو. لکه مخکې چې مو درته وویل چې الله جل جلاله په دې ټوله زمانه کې او په دې ټوله وخت کې چې دنیا پیدا سو، بیا چې دنیا ختمیږي دی ته زمانه او وخت ویل کېږي. شپه او ورځ چې پیدا سوه، شپه او ورځ معلومه سوه، په هغه ټولو ورځو، په ټولو کلو، په ټولو اوقاتو کې، په ټولو میاشتو کې الله جل جلاله 4 میاشتې مختاره کړي دي چې په قرآن عظیم شان کې اشهر الحرم ورته ویل کېږي. په 4 میاشتې کې بیا ذوالحجه مختاره کړې ده. په ذوالحجې په میاشت کې، د ذوالفطر په میاشت کې د اولې 10 ورځې، په دې اول 10 کې بیا د اخرنۍ ورځې چې مثلا د نم ورځ راځي، نو دغه د عرفات ورځ ډېره الله ته د قدر وړ ده. او روایت کې راځي طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په ورځ کم رحم و کرم و فضل الله پر دا مخلوق کوي، پر مسلمانانو مؤمنانو باندې. په دنیا کې په هیڅ ورځ کې شیطان دومره ذلیله او دومره عاجزه نه وي لکه په دغه ورځ. خو شیطان کار خراب سي، الله جل جلاله عباد و بندگانو ته عفو وکړي او تنزیل الرحمه نه رحمت نازلیږي او الله جل جلاله بخښونکی د ګناهوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم د بدر په ورځ باندې شیطان ډېر ذلیله او ډېر عجزولی دي. نو دغه مبارکې ورځې دي محترمینو، لکه مخکې چې مې درته وویل چې خیراتونه کې وکړي، اختریان کې وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخترۍ وکړي، کوم په وس پوره وي، کوم نه وي پوره خلاص یاست. مور پلار کوم مړه وه د هغو اختریان وکړي، کوم وس و کوم وس نه وه بیا نه یاست مکلف. پر کونډو، پر یتیمانو باندې، پر غریبانو باندې لاس تېر کړي. د ابر ورځې مولوي صاحب سره مې ټلیفون د دې یتیمانو بیان راته کاوه، نو بیا یا راته وژړلو. دغه یو حفیظ و، د 11 کلو و، کالي یې نه درلود. مور ته ماته کالي راکړه. هغې ویل سمه ده زویه، خدای به کالي درکړي. نو دوی زما هم څه په وس نه دي پوره چې ورسره یې وکړم. خو هغه الله جل جلاله یو څوک پر مهربانه کوي، الله دې د هغه د قیامت ته ورځې د جنت لباس وګرځوي، نوم یادول بې نه ایږي. نو داسې په زرهاو په سواو کورنۍ شته، په هغو باندې فکر وکړي، په هغو کې سوچ بند کړي. ابي قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي وخت را روان وم په یو سفر باندې، په یو ادرې سره ستړی سوم، ستومانه سوم. نو وایي 2 رکعته د سفر لمونځ مې وکړي، یا 2 رکعته نفل مې وایي وکول. نو وایي قبر ته مې څنګ واچول د ستړیا له لاسه. دا یې مات په طبیعت کې دا 2 رکعتو خوند نه کوي، راځي چابک چابک مې وکول، زړه مې نه سپش. وایي له قبر اواز را باندې وصول، موږ مه په عذابوه، ایسته سه. نو وایي د قبر اواز را وصول چې تاسو سره حساب نسته، عمل سته، او زموږ سره عمل نسته، حساب سته. عمل چې هر څه عمل په قبر کې سړی وکړي، هر څونه ښه کارونه وکړي، څونه منځونه وکړي، د قبر عبادت بیا ګټه نه رسي. نو عمل یې غږ پر وکړي، یا بې خدا ته دغه 2 رکعته لمونځ ستا وکړي او دې چابک چابک دې وکړي، او ستا په سترګو کې لږ هم وه، او په طبیعت کې خوند هم نه کوي در، او زړه دې هم نه سو په خوشحاله. بعضې وخت سړی لمونځ وکړي دی مطمئن سي چې بس الله قبول کړی دی. کله کله نو لکه زما لمونځ دی لړلی کوم، الله دې هدایت راته وکړي. هغه نو خدای چېرته رسه قبلوي، الله دې ټول عبادتونه زما قبول کړي. نو هغه مړي غږ پر وکړي، یا بې قدرته دغه 2 رکعته لمونځ ستا وکړي او ستا هم زړه نه دی په خوشحاله. که دغه موږ ته را رسېدلی چې دا ټوله دنیا سره زر وای موږ به ورکړې وای، دا 2 رکعته به مو لاس ته راوړې وای. نو ای محترمینو، چې قبر ته ولاړ شئ، بنګله به مو پاته وي، په بنګله کې به مو بیا نور خلک اوسېږي، په موټر کې به مو نور خلک سپرېږي، هغه ستا په بینک کې، هغه ستا په اکاونټ کې پیسې به بیا نور خلک چلي، هغه ستا پر نامه جایدادونه هغه به نور خلک چلي. موږ ولیدل پلرور وګټل، پلرونه ستړي سول، خولې پر ځان توی کړې، پیسې وګټلې، زامن یې نن په دوبۍ او په
هندوستان او په کابل او په اسلام آباد په کراچي کې عیاشي ورباندې کوي دی په قبر کې پروت وي پلانکی خان دې خدای وبخښي خدای پلانکی خان خدای څنګه وبخښي خو دلته د زوی له ځانه څرمن ایستلی ده نه شراب پرېږدي نه کباب نه زناوي نه الکان هر څه کوي نو دا روپۍ مخکې تر قبر مخ ته قبر ته واستوئ که مو دنیا تر ځان له مخه که ګټه مو ورپکښې وکوله او که د لیدر څه پاتې سوله نو ورپکښې تاوانیان سولست نو دغه ورځې د خیراتو دي سرمایداران دي خیراتونه وکړي د غریبانو په کورور وګرځېږي چې پر مدرسو پر مسجدانو وګرځېږي څه ډول خلک یاست بیا به مو دوزخ ته بیایي ژړې به ګوري بغارې به ووایي چې ای علماو موږ څه وو علماو غاړې در خلاصې کبارات یو دوزخ په جنت ښه سره پوهېږي که زموږ په قول کوئ که نه کوو حدیث 200 صفحه 95 فضائل اوقات امام بهقي رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.